أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإخوانهم أورنا دوی شیطانان دی یمدونهم فی الغی زیاتوی دوی لرا پسر کشی کی ثم لا يقصرون بیا کوتاهی نکوي وإخوانهم في الغي وإخوانهم يمدونهم في الغي إخوان الشياطين أي الكفار ورنا د شیطانانو اغا کافران دي یمدونهم فی الغی زیاتوی دوی لرا پسرکشی کے یمدونهم ای شیاطین لیخوانهم زیاتوی دا شیطانانو دیخ پلورون لرا فی الغی پسرکشی کے فی الغی ثم لا یخسرون بیا کوتاهی نکوی ثم لا یقصرون فی فعل الغی کوتاهی نکیو پاغ فعلو د سرکشی کی وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ او کله چې تو راته غونکلی دوی ته په معجزه باندې قالوا وای دوی لولا اشتبیتها ولد ځان نه جوړوي قل ورته وای انما اتبعو یقینا زو تابعدارکم ما یوحى الیا دا هغه سوچ وحی کولی شي ماته مې ربي د طرفه د رب زمانه هذا بصائر دا قرآن و دلائل دی من ربکم د طرفه د رب استاسو وهدن او هدایت ورحمت او رحمت ده لقوم لفارا دا قوم یؤمنون چې ایمان راوړي وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ اللَّهِ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ او کله چې تو راته غونکلی دوی ته په معجزه باندې شاته پیراته غونکی یعنی به المشرکین پدې باندې مشرکانو ته بیا د دې ناس مراد دی وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ یو دا اذا لم تاتهم بآیات کله چې تو دراته غون کی دوی ته په یو معجزه باندې سالوها تعنتن چې دوی د زدو د وجنا تپوس کړي دي یادا دویم قول دار اذا لم تاتهم بآیات لابتاء الوحی ګور دي تپوسو کی نو وحی لا نه راغلی نو ته پدې کې تاخير کې یعنی اذا لم تاتهم بآیات لابتاء الوحی درستو کې دلو د وحی امام مقاتل ویا نو دوی ویا قالوا وایدی لو لجت بیتا ولید ځان نه جوړوي سړیا خو چې واه در باندې نه دراغلی نو د ځان نه سو وایا کنه
یعنی لو لجتبیتها یو قول داره حلا ابتعلتها من تلقاء نفسگا ولدی نجوڑا ولا د خپل ځان نه بده سویلی وکنه او دویم قول داره النکت والعیون د ما وردی ویا حلا طلبتها لنا قبل مسألتک ولدنا طلب کاو زمنګ د پارا مخکې د تپوسنا مطلب داره منګ چې درنا د کمی خبره تپوس کاو نو تعالی پکار داوا چې تا مخکې د دې طلب کړي وې نو داغي جواب قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي ورته وایا یقینا زو تابعداري کوم دا سوچ وحی کولی شي ماتا الیس الامر لی دا اختیار زما د پاره نشته ده دا اختیار ما سره نشته چې زه سوي امانو هغه تاسو ته ویما هذا بصائر اتبع ما يوحى الي من ربي طرف درب زمانہ هذا بصائر من ربكم ابو عبیدہ ویا دا قرآن دلائل دی د طرفا درب استاسونا ابو عبیدہ وی یعنی القرآن بصائر پمانا د حجج او د برهان او د بیان وهدن او هدایت دے اللہ بصائرن حالات الانبیاء یا علماء مراد د بصائرنا حالات د انبیاء دی طرفا در بستاسو هدایت او رحمت دے لقوم لپار دا قوم یؤمنون چې ایمان راوړي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ او کلا چې ولستلی شي قرآن نو غوږ ورته کېږدئ وَأَنصِتُوا او چوپ شئ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ خامخا چې په تاسو باندې به رحم وشي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ علماء ویا کله چې قرآن لوستل کېږي نو الله ویا غوږ ورته کېدیا او حال د کافر څه دی نو حال د کافر هغه دا دی سورت حامیم سجده سورت حامیم سجده شپږشتمو نمبر آیت مبارکه کې ویا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون کله چې قرآن لوستل کېږي نو دې قرآن ته غوږ مږدئ او شور وکوئ د دې دپاره چې تاسو غالب شئ په دې باندې او الله څه وایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کله چې ولوستل شي قرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ غوږ ورته کېږدئ وَأَنصِتُوا او چوپ شئ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ خامخا چې په تاسو باندې رحم وشي خو زمونږ خلک د رحم نه خبر دی قرآن به ویلی کېږي نو دی به کړتې کوي خبرې به کوي عالم به قرآن او سنت هغه به بیانوي او دی به د خبرو نه به نه اوزګارېږي او سره به ټسه ټسه خبرې به کوي بل سره د الله بنده قرآن ویلی کېږي نو قرآن ته غوږ کېدوه نو بیا شان نزول د دې آیت سره نو دې باره کې علما 15 قوله ذکر کوي یو قول داره چې نبی علیہ السلام ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأ بصلاة المکتوبه نبی علیہ السلام قرآن وی په فرض مونځ کې نو صحابه عمر سره ولسته والله دا او ورستو ور سره صحابه ولسته رافعین اصواتهم اوازونه اوچتولا
نو الله دا آیت راولېږه چې قرآن ویل کېږي نو تاسو دې ته غوږ کېږئ. او تفسیری مدارک کې وایي وجمهور الصحابه على انه في استماع المؤتم چې مقتدی با امام ته غوږ دی دا نه چې امام هغه قرات وایي او د مر سره قرات هغه شروع کړي نه امام ته غوږ دی ځکه حدیث کې راځي فقرات الامام له قرات د امام قرات دا د مقتدی لپاره هم دی دې ورته غوږ دی کله چې امام قرات وایي. دویم قول دا دی چې مشرکانو دی براتلو نبی علیہ السلام ته کله چې به نبی علیہ السلام مونځ کاو بعضو ته ویله دې قرآن ته غوږ مږدئ والغوا فیه او شور کوئ په دې کې نو الله دا آیت راولېږه. او دریم قول دا دی یو ځوانو د انصارو نه کله چې با نبی علیہ السلام سولستلو نو د به مر سره ولستو نو الله دا آیت راولېږه. څلورم قول دا دی مونځو چې کله اول فرض شو نو کانو یتکلمون فی صلاتهم اول ما فرضت خبرې به کولې په مونځ کې اول هغه سوچ فرض شو یو سړی براغه ملګری ته به ویل کسوره کاتم کلی دی نو هغه به یره چې دومره نو الله دا آیت راولېږه چې مانځه کې خبرې مکویا. پنځم قول دا دی چې دا نازل شوی په باره امر دی چې په چوپ کېدلو د امامو په خطبه کې په ورځ د جمعې باندې چې امام خطبه وایي د جمعې په ورځ باندې نو مقتدیانو هغه به ورته غوږ بږدي او خبرې به نه کوي تر دې پورې که یو کس امام خطبه ویله او یو کس خبرې کولې او بل کس هغه ورته دا ویله چې لکه خبرې مه کوه نو دا به ورته نه وایه صرف خطیب و خطبه ویونکې هغه ویلی شي چې لکه خبرې مه کوه امر کولی شي په نیکۍ باندې او نهي کولی شي د منکر نه نارواو نه. او بیا دلته کې علما وایي چې لا تسمع واذا قرئ القرآن کله چې ولوستلی شي قرآن غوږ ورته کېږدئ وانصتوا او چوپ شئ لعلکم ترحمون خامخا چې په تاسو باندې رحم وشي. زمون خلک د دې نه خبر نه دی دلته به جمع ولاړی او دی به اودسونو ځای کې قړتې به کوي خبرې به کوي هلکه دومره جومات ته رالی او ته د جومات د آدابو نه خبر نی په کار داره چې انسان ځان د جومات د آدابو نه خو خبر کی کنه. وذکر ربک فی نفسک یاد ورب ستا په خپل زړه کې تضرعا فعجزیا وخیفتن او په یارې سره ودون الجهر او نه په زوره سره من القول د وینا نه بالغدو سار والاصوال او مازیګر ولا تکن من الغافلین او مشات د ناپوهانو نه. واذکر ربک فی نفسک یو قول داره چې مراد د ذکر نه سدي نو یو قول داره مراد د دینه قرات ویلو په مانځ کې او دویم قول داره چې مراد د دینه قرات خلف الامامو په ځل کې ویلا په پټه باندې او دریم قول داره چې مراد د دینه ذکر په جوابانه او سلورم قول داره چې ذکر د الله دی یعنی په همیشوالی د سوچ او فکر کولو باندې. وذکر ربک او یاد وربستا فی نفسک په خپل لکه. او ابو جعفر نحاس وی دا آیت په بارا د دعا کې ده او دا آیت په ذکر د مونږ کې تزورعا فاجدی وخیفتن او په یار سرا ودون الجهر او نه په زور سرا من القول دوینانا
بالغدو سهار او مازیګر او مشتو د ناپویانو نه ان الذين عند ربك یقینا کسان چې پنځو درفستا دي لا یستكبرون تکبر نکیا عن عبادته د عبادت الله نه ويسبحونه پاکی بیان وی غلرا وله يسجدون او خاص غتا سجده کیا ان الذين عند ربك مراد عند ربك د دین مراد ملائکه دي لا يستكبرون لا يتكبرون تکبر نکي ويتعظمون عن عبادته د عبادت نه مراد تابعداري دا او یا د عبادت نه مراد مونږ او بیا په مونږ کې عاجزي دا ويسبحونه فاكي بیان وی غلرا وله يسجدون او خاص اغتا سجده کیا وله يسجدون او خاص اغتا سجده کیا سورت اعراف دا سورت ممتاز ده اول نمبر د ډېر نرمه لهجه والا سورت ده دویم نمبر دا سورت ممتاز ده په مختلفو طریقو د اتباع د منزلت دعوت دریم پدې کې طواف په بربنده باندې په حج کې خو خوراکونه نه کول باندې رد دي سلورم د قیامت او تفصیل او کو په ناشنا طریقه باندې دا اصحاب الاعراف اوازونه او د جنتیانو د جهنميانو یو بل ته اوازونه دا پکې ذکر شو پنځم نمبر د قران کریم د مخاطبینو مثال بلد طیب او بلد خبیث سره ورکړی و شپږم نمبر شپږو واقعاتو د انبیاء علیهم السلام پکې و سنت الله فی الانبیاء وفی اممهم دا الله عادت په بارا د انبیاء علیهم السلام او داغي په امتونو کې ذکر شو اتم نمبر د الله مکر پکې بیان شوه دی نهم نمبر میثاق الفطره یعنی میثاق د عالم ارواح دا پکې ذکر دی لسم نمبر د یو خاص مولا د گمراهی او واقعا پکې ذکر دا یو لسم د غفلت او د زائل کې دلو اسباب او داغي علاجونه په دې صورت کې ذکر شو دولسم نمبر د داعی آداب په کې پناشنا ات طریقه باندې آغاز ذکر شو حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه روایت ده نبی له سلام فرمایل کله چې زید آدم آیت د سجدي وللی او د سجدو کې نو شیطان ته نه جدا شي او جاړي او دا وای یا ویل افسوس او میرا هاذا بسجود د تامر کله شو په سجدي باندې نو د سجدا وکړه نو در پار جنت ده او ما ته امر کله شو په سجدا باندې نو معنا فرمانی وکړه نو زما د پارا جهنم ده علما واقعي ذکر کوي یو سړی او شیطان سمل غره شه بل عربان روانو چې روانو مانځه ټیم راغې سړی ویل مونږ کو ایمړه وبکه لکه دانن سبب د خلک نو هغه مونږ ته نه قضا ک بیا بل تر دې پوري چې پنځه مونږونه تنه جدا کړ او بیا ورته لورکشه خدای دې توا ک ما ته الله یو ځل ویلی آدم علی السلام ته سجده وکړه ما ونکړه زید جنت نه راکوس کله مزستا د وجه نه ز تباہ و برباد نشم او زمون خلک جمعات کې باورتا 15 ټیمه اذان هغه ورته کیږي او بس چند کسان چې غیبا مون لرازی نو سبب کې اختر خان یا سبب کې جمعه خان وي او نور به بس دغه شان به ګرځي او د مونږ اهمیت هغه ور سره نه نو آیت د سجدي هغه ویلې شو نو کله چې دعا وشي او ملګری بیا درس واوري
نو بیا سجده د تلاوت هغه وکي بیا و اخوانهم یمدونهم فی الغی اورونه د دوی شیطانان زیاتوي دوی لرا پیل غی پسر کشه کې ثم لا یخسرون بیا کوتاهی نکیا و اذا لم تاتهم بآیات او کله چې تراته غنکلی دیتا په معجزه باندې قالوا وایدی لولا اشتبیتا ولذا نجن جوړوي قل ورته انما تبعو یقینا ز تابعدارکم ما یوها الی من ربی دا سچ وحی کولی شما تا طرف رب زمانہ هذا بصائر من ربکم دا قرآن دلائل دیر طرف رب ساس وهدن و هدایت ورحمت و رحمت دی لقومی یؤمنون لپادا قوم چی ایمان راوڑی و اذا قرئ القرآن کل چی ولسلش قرآن فاستمعوا له وغور تکیدیا وانصتوا چوب شیا لعلکم ترحمون خامخا چې پتا سبحانه رحم وشي وذکر ربک یاد وربستا فی نفسک بخبل لکی تزورعان پاجدی وخیفتن پیر سرا ودون الجهر یون پزور سرا من القول دویلانا بالغدو سهر ولا صالح مازیگر ولا تکم من الغافلین مشتو دنا پوهانا ان الذين يقنا كسان عند ربك چې بنز رب سادي لا يستكبرون تکبر نکوي عن عبادتي د عبادت الله نه ويسبحون او پاکي بیان وی غلرا وله يسجدون او خاطغت سجده کوي اللهم قونا في رضاك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره